دوم فصل دیوی نقطه طاقت نظر یوی دایره ته قاطع قطعات ام ای او ام بی ده ای بی ده قطعات په نامه یادیږي په شکل کې لیدل کیږي ام ای ام بی یعنی نقطه ده ام مد نظر نیسو پر یو وتر باندې که چیرې ام د دایره د باندې وي هم دلته لیدل کیږي ام سی ام دی دوه قطعات د چې د مستقیم خط یعنی د ام سی دی د قطعات په نامه یادیږي همدارنگه کیدایشی که ام خارج د دایره وي او پر دایره نماز خوندی رسم شي دغه ام تی دغه قطع خط د دایره د نماز په نامه یادیږي قضیه کله چې د یوې دایره د یوې خارجي نقطې څخه هغه دایره باندې قاطع خطون رسم شي د هر یو د قاطع حاصل ضرب د هماغه قاطع له قطع خطونو سره چې د هغې دایرې څخه بهر پراته دي یو له بل سره مساوي دي ثبوت دغه قضیه د دا تشکیل شوي دوه مثلثونو څخه لاسته راځي چې موږ او تاسې په شکل کې وینو دلته واضح ده چې د بی زاویه مساوي دي په دی زاویه سره څرنګه چې په دوه مثلث کې دوه زاویه‌ګانې البته ام د دواړو سره مشترک دی دوه زاویه‌ګانو سره برابر وي دغه دوه مثلث یو د بل سره مشابهت لري لهذا د تشابه د خاصیت له لارې دلته خو لیدل کېږي چې دواړه مشابهت لري د تشابه د خاصیت له لارې موږ لاسته راوړو چې د اضلاع متناسب وي دغه تناسب اوس دلته لیدل کېږي د تناسب د طرفین وسطین کولو د خاصیت په استفاده سره موږ دغه رابطه لاسته راوړو یعنی حاصل ضرب د قطعات یو د بل سره مساوي دي اوس یو بل قاطع په پام کې نیسو چې قاطع د دایره د مرکز یو قاطع د دایره د مرکز څخه تیر شوی وي بیا هم هغسې دوه مثلثونه تشکیل کیږي عین خاصیت لري چې زاویه د یو زاویه مشترک ده او دوه زاویه‌ګان نور یو د بل سره برابر وي بیا هم دغه دوه مثلثونه یو د بل سره دغه دی مشابه دي بیا هم هغسې اضلاع سره متناسب وي او لحاظا بنا پر دی حاصل ضرب د قطعات یو د بل سره مساوي وي اوس دلته تعریف کوو که چیرې د نقطې څخه یو مستقر نقطه وګڼل شي نو په دې صورت کې د دایرې له مرکز څخه د پی نقطه فاصله ثابت کیږي او په دې ترتیب دی مربع منفی آر مربع یو ثابت کمیت ده او د پی د نقطه چې ام ای ضرب د ام بی مساوي ام سی ضرب د ام بی یو ثابت حاصل ضرب دی او د پی د نقطه د طاقت نظر و دایره ته بلل کیږي قضیه د یو نقطه طاقت نظر په دایره کې عبارت ده له مربع اوږدوالی له قطعه خط د مماس سره دلته لیدل کیږي مثلث ام ای تی بل مثلث ام بی تی یو د بل سره مشابه دي د تشابه له خاصیت نه په استفاده سره تناسب لاسته راځي دغه لاندې تناسب د دې تناسب د طرفین وسطین د حاصل ضرب څخه لاسته راځي چې ام ای ضرب ام بی مساوي د ام تی مربع څرنګه چې ام ای ضرب د ام بی د طاقت د نقطه د ام د نقطه ده لحاظ طاقت د نقطه مساوي د مربع د مماس بل قضیه ده د یوې نقطې طاقت نظر یوې دایرې ته د دایرې که چیرې د مرکز څخه پورې تړلې وي هماغه دایره وړانګې یعنی شعاع مربعات له تفاضل توپیر ده یعنی څه یعنی طاقت و نقطه نظر و دغه دایره ته د دغه وتر په استفاده کولو سره لاسته راځي چې دی مربع منفی آر مربع وینو دلته
ام سی مساوی دی منفی آر ده او ام دی مساوی ده دی جمع ده آر ام سی ضرب ده ام دی طاقت نقطه نظر و دایره دی چه دوار سر ضرب شی ام سی ضرب ده ام دی مساوی دی مربع منفی آر مربع که چیری ده ام نقطه دایره په داخل کی واقع وی حاصلی ضرب ده دغه قطعات یا په بل عبارت طاقت د ام د نقطه طاقت نظر و دایره ده مساوی ده دی مربع منفی آر مربع څرنګه چې دی تر آر کوچنی ده لحاظا دی مربع منفی آر مربع منفی ده یعنی طاقت و نقطه نظر و دایره ده منفی ده یعنی داخلی نقطه طاقت نظر و دایره ده منفی ده که چیری نقطه خارج و دایره توی دی تر آر لوی ده دی مربع منفی آر مربع تر صفر لوی ده یعنی مثبت ده خارجی نقطه طاقت نظر و دایره ده مثبت ده داخلی نقطه نظر و دایره ده منفی ده اوس دغه خپل دغه نتایج جمع که او اول که چیری یو نقطه در دایره خارج کی واقعی طاقت مثبت او که چیری نقطه در دایره پر محیط باندې وی طاقت منفی ده یعنی دی مربع منفی آر مربع طاقت صفر ده که چیری نقطه در دایره پر داخل کی وی طاقت منفی ده یعنی نقطه چه در دایره پر محیط باندې واقع وی شعاع او فاصله سره برابر ده دی مربع منفی آر مربع مساوی صفر ده محیطی زاویه یو زاویه چه راسیه در دایره پر محیط باندې واقع وی دا زاویه در محیطی زاویه په نامه یادیږي ده د هر محیطی زاویه پراخوالی د هغه مخامخ قوس له نیمایي سره وي یعنی دلته وینو چې د A B C زاویه وسط مساوی ده قوس د AC پر دو البته قوس د AC د هغه د زاویه مرکزی وسط ده اوس که چیرې دو وترونه یو د بل سره د دایره په دننه کې قطع کې سره دلته یو دو زاویه‌گان تشکیل کیږي چې داخلي زاویه په نامه یادیږي د یوې داخلي زاویه پراخوالی د هغه د قوسونو اوسط ده یعنی دلته وینو چې A او D مساوی ده په دوار قوسون یعنی قوس ده AD جمع ده قوس ده BC پر دو تقسیم پر دو اوسط ده در قوسون د یو معموسی زاویه لکه چې په شکل کې لیدل کېږي وسط مساوي ده د هغه د مقابل قوس نیمایي یعنی د معموسی زاویه قوس اصلا وسطی برابر ده د مرکزی دایره د مرکزی زاویه وسط مرکزی زاویه دوه واره لوی ده تر معموسی زاویه یو دایره خارجی زاویه که چیر یو نقطه دو نقطه ده ام خارج و دایره تا واقعی ده هغه څخه دوه قاطع بر دایره باندې رسم کو دغه زاویه د خارجی زاویه په نامه یادیږي او وسط د خارجی زاویه یا د خارجی زاویه پراخوالی عبارت ده نیمایی د تفاضل د هغه قوسونه چې دغه زاویه په مقابل کې واقع وي د هغه زاویه پراخوالی چې د دو مماسونو په ذریعه لاسته راځي طبعا هغه زاویه د هغه زاویه په مقابل کې بیا هم دو قوسونه ده چې مکمل د دایره مجموعی د دایره محیط ده اوس وینو بیا هم وسط د معموسی زاویه عبارت دی تفاضل د دغه قوسونه چې د هغه زاویه په مقابل کې واقع دی پر دوه باندې تقسیمیږي زاویه وسط لاسته راځي
خط